د نن چهارشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د حسن عباس په نامه د استخباراتي مامور د ادعاو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي امارت د استقلال ګټلو، ساتلو او پاللو یو ویاړلی داستان او تاریخ لري. له ترکیې هیواد څخه راغلی افغان ډاکټر عبدالغفار غیور د کندهار په مومند نړیوال روغتون کې د پرې شوو شونډو او تالو نښتو ناروغانو وړیا جراحي عملیات پیل کړل. کابل ښاروالۍ وایي په بختیاران سیمه کې د فرعي سړکونو د جوړولو چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د 10مې حوزې زړورو پولیسو د یو لړ عملیاتو په پایله کې یو عراده تختول شوی موټر او په تړاو یې 2 تنه نیولي دي. د افغاني سرې میاشتې تورنه وایي چې په 2 ورځو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 45 ماشومان کابل کې د زړونو د درملنې 3 روغتونونو ته د عملیات او درملنې په موخه ورپېژندلي دي. یا د تورنې په 9 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1040 ماشومان روغتونونو ته معرفي کړي دي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبي وایي چې د عمرې له ادا کولو وروسته به هیواد ته راستون شي او د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره به د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د روغتون پر جوړولو خبرې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خرفه په قرغې بند کې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه له دې بند او یو شمېر نورو سیاحتي سیمو څخه لیدنه کړې.